شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1442 هجري قمري کال د جمادی الثاني د میاشتې 9 نیټه چې د 2021 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 22 نیټې سره سمون خوري. د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د مهمو خبرونو سر ټکو ته راګرځو. په بلخ ولایت کې 14 تنه ګوډاګیان مړه او ژوبل شوي. د لوګر ولایت په مرکز کې 4 موټر تخریب 11 ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار ولایت د هباله ولسوالۍ کې 11 ګوډاګیان مړه او ژوبل شوي. د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو ولسوالۍ کې ټانک تخریب 7 ګوډاګیان مړه او ژوبل شوي. په بغلان ولایت کې د کابل ادارې 6 کارکوونکي له مجاهدینو سره یو ځای شول. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم بشپړ خبرونه. پرون مجاهدینو د بلخ ولایت د خاص بلخ ولسوالۍ شورشورک سیمه کې د مزدور دښمن پر پوسته د درسکو په مټ 2 جلا بریدونه ترسره شول چې په ترڅ کې 4 تنه مزدور عسکر وژل شوي او 3 تنه نور ژوبل شوي دي. او چربولک ولسوالۍ مرکز باندې د درازنوک په مټ برید کې یو مزدور پولیس وژل شوی. همداراز شولګر ولسوالۍ باغ پهلوان سیمه کې د دښمن پر پوسته وسوال برید کې یو مزدور عسکر قتل او 3 تنه نور ژوبل شوي دي. او شورپیپې ولسوالۍ کې د مزدور پولیسو په یو کندک د مجاهدینو لخوا توغندي ویشتل شوي. د کندک ټاورونو ته پکې زیان اوښتی، خو د سر زیان په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د لوګر ولایت مرکز اړوند التمور سیمه کې مجاهدینو د مزدور عسکرو پر رینجر موټر د ځای پر ځای شوي ماین په مټ چاودنه شوې چې پر مهال رینجر ویجاړ پکې سپاره 3 تنه مزدور عسکر قتل او 2 تنه نور ژوبل شوي دي. همداراز د خزر کمپاین ته څیرمه د دښمن په اکمالاتي کتار وسلوال برید کې مجاهدینو 3 مزدور عسکر وژلي، یو یې ژوبل کړی، 2 کنټینر او یو د تیلو ټانکر په بشپړه توګه تخریب کړي دي. او بیګا د شپې 4 بجې د ننګرهار ولایت د هباله ولسوالۍ د تړلي کنډو په سیمه کې مزدور پولیسو او اربکیانو پر پوستو د مجاهدینو له لوري وسوال بریدونه شوي چې په ترڅ کې 15 تنه پولیس او اربکیان قتل، 6 تنه نور ژوبل شوي دي. همداراز د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند هاشم خیلو سیمه کې د مزدور اردو په ام بي ټانک د ماین چاودنه شوې چې په ترڅ کې د دښمن یو اراده ام بي ټانک په بشپړه توګه تخریب او پکې سپاره 15 تنه مزدور عسکر وژل شول. همداراز تېره شپه د یادې ولسوالۍ زاویې سیمه کې په مزدور دښمن برید کې 2 مزدور عسکر وژل شول. یو بل خبر و چې سپینغر ولسوالۍ محمددره کې مجاهدینو د مزدور دښمن پر هغه قوه وسلوال برید ترسره کړی چې له یوې اونۍ را په دې خوا سیمې ته د عملیاتو په مخ راغلې ده. دغه بریدونو په ترڅ کې د نادري په نوم یوه پوسته د مجاهدینو لاسته لوېدلې، 15 تنه مزدور عسکر، پولیس او اربکیان وژل شوي، یو ټوپک او یو ټانک یې په مکمل ډول تخریب شوي. دښمن د درنو تلفاتو په لیدلو سره له سیمې تښتېدلی. او پرون غرمه 12 بجې د هرات ولایت شینډنډ ولسوالۍ د شرودک د پوستې په سیمه کې د ګوډاګیانو پر ټانک د خښ کړه شوي ماین په مټ چاودنه شوې. د چاودنې په پایله کې ټانک ویجاړ، د رئیس ارکان په شمول 4 تنه عسکر قتل او 2 تنه زخمیان شوي. همداراز پرون ماسپښین 3 بجې د شینډنډ ولسوالۍ پر سپینه پوسته د توپچي په مټ برید ترسره شوی چې په پایله کې دښمن ته تلفات اوښتي، خو کره شمېرنه نه ده ترلاسه شوې. یو بل خبر وایي چې د شینډنډ ولسوالۍ د عزیزاباد سیمه کې د هرات کندهار پر لویه لاره د ګوډاګیانو یو اکمالاتي ټیلر موټر چې 3200 توسان پکې بار و او کابل ته یې وړل د استخباراتي معلوماتو پر اساس ونیول شول. همداراز په د ولسوالۍ کې یو ټانک تخریب، 2 مزدور عسکر ژوبل شوي دي. او د یاد ولایت پښتون زرغونو ولسوالۍ کې 2 تنه اربکیان وژل شول. همداراز اوبۍ ولسوالۍ کې د اربکیانو قومندان له مجاهدینو سره یو ځای شو. د جوزجان ولایت شبرغان کې مجاهدینو د مزدور دښمن پر پوسته وسلوال بریدونه ترسره کړي. دغه بریدونه د تورې خیل سیمه کې د اکبر په نوم د مزدور قومندان پر پوسته د شپې 9 بجې ترسره شوي چې له کبله یاد قومندان وژل شوی دی. همداراز د مزدور دښمن پر کومکي قوه هم کمین برید ترسره شوی چې په ترڅ کې 2 ټانګونه نیمه تخریب، 2 مزدور پولیس قتل او 4 تنه نور ژوبل شوي دي. او پرون مجاهدینو د کندوز ولایت علي آباد ولسوالۍ د میرزای نصري د باغ ترڅنګ د مزدور دښمن په ټانک د ماین چاودنه شوې چې په ترڅ کې ټانک په مکمل ډول ویجاړ، 3 مزدور عسکر قتل او 2 تنه نور ژوبل شوي دي. او پرون مجاهدینو د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د مزدور اردو پر ټانک د ماین چاودنه ترسره کړې چې په ترڅ کې ټانک تخریب، پکې سپاره ګوډاګیان ووژل شول.
د پخوا په څیر یو ځل بیا هم په بغلان کې د کابل ادارې شپږ کارکوونکي د حقیقتونو په درک کولو او د امیرالمؤمنین د اپیل فرمان څخه په استفاده له مزدور ادارې څخه رجلا شول. دغه شپږ تنه عسکر، پولیس او اربکیان د یاد ولایت په پل خمري او مرکزي بغلان کې د مجاهدینو له لیکو سره یو ځای شوي دي. دوی ټولو له جګړې د بېزارۍ په اعلانولو سره زیاته کړي چې تر دې وروسته به د مزدور ادارې لپاره هیڅ ډول فعالیت نه کوي. مجاهدینو په تیرو اعمالو د دوی پښیماني منلې او د ښه راغلاست پر ویلو یې بیرته آزاد ژوند ته ستانه کړي دي. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ د مینار سر ته د ګلمندي په سیمه کې وړ شپه ماښام د ګوډاګي ادارې عسکر له خپلې پوستې په تېښته ولاړل. همداراز د هرې ولسوالۍ د مینار پای ته تېره ورځ ماسپښین 1 بجه د انتن له پوستې هم ګوډاګي عسکر په تېښته ولاړل. د دښمن په تېښتې سره پراخه سیمه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغلې. د کونړ ولایت چلسن ولسوالۍ په مربوطاتو کې مجاهدینو د غونډۍ پر پوسته د سپکو او درنو وسلو په مټ عملیات ترسره کړل چې پر مهال یې دښمن ته تلفات اوښتې خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. د فاریاب ولایت د شیرینتګاب ولسوالۍ د کوه سیات په سیمه کې تېره شپه 10 بجې د ګوډاګیانو پر پوسته وسلوال برید ترسره شوی. برید چې د شپې تر 12 بجو پورې دوام وکړ په پایله کې دښمن ته تلفات اوښتې خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. یو بل خبر وایي چې د پښتونکوټ ولسوالۍ د عرب اقصی په سیمه کې تېره شپه 11 بجې یو تن ګوډاګی اربکی قومندان له خپل ساتونکي سره د لیزر په مټ ویشتل شوی او ژوبل شوی دی. او د بادغیس ولایت ابي کمري ولسوالۍ په مربوطاتو کې د کابل بېواکه ادارې 4 تنه غولېدلي پولیس د جلب او جذب کمیسیون د سیمه ییزو مسؤلینو په زیار د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت له مجاهدینو سره یو ځای شول. همداراز د یاد ولایت مرغاب ولسوالۍ کې 2 ګوډاګي عسکر ژوبل شوي دي. د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمه کې پرون مازدیګر 4 بجې د خندق د سیمې هغه پوسته چې څه موده وړاندې د تکتیکي انفجار په پایله کې ویجاړه شوې وه د سره صلیب په غوښتنه وپلټل شوه چې پکې 3 تنه تر خاورو لاندې وژل شوي عسکر راوایستل شول او د سره صلیب ادارې ته وسپارل شول. همداراز 3 ثقیلان 2 کارمولي ټوپکونه هم د مجاهدینو لاسته ورغلي. او د یاد ولایت د میوند ولسوالۍ د مندوزو په سیمه کې پرون ماسپښین څخه تر مازدیګر پورې د ګوډاګیانو د عملیاتي قوې پر یوه ټانګ او یوه شوبله د خرڅ کړای شویو ماینونو په مټ غبرګې چاودنې ترسره شوې. د چاودنو له امله شوبله او ټانګ دواړه تخریب او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز د یاد ولایت خاکریز ولسوالۍ کې 2 تن ګوډاګي عسکر ووژل شول. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د سرخدوز د دشت په سیمه کې پرون غرمه 12 بجې د ګوډاګي ادارې د مزدور اردو عسکر له خپلې یوې مهمې قرارګاه څخه د مجاهدینو د بریدونو له ډاره په تېښته ولاړل. د دښمن په تېښتې سره پراخه سیمه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغلې. او د ناوې ولسوالۍ پای ته د کنډکي چار په سیمه کې پرون ماسپښین 2 بجې او 10 دقیقې د ګوډاګي ادارې د مزدور اردو پر شوبله د خرڅ کړای شوي ماین په مټ چاودنه شوې. په چاودنه کې شوبله په بشپړه توګه ویجاړه او پکې سپاره عسکر یې ووژل شول. همداراز په ګرشک ولسوالۍ کې د ګوډاګیانو یوه شوبله وویشتل شوه. یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت مرکز لښکرګاه کې 2 ګوډاګي پولیس ویشتل شوي. او تېره شپه مجاهدینو د بدخشان ولایت اورګو ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل. دغه عملیات چې تر سهاره دوام درلود په ترڅ کې د دیمګس، بختشاه، تاجیکان، دهدهی، چشمه جسار، برلاس، دهبالا او دهپاین سیمې په مکمل ډول د مزدور دښمن له وجود څخه پاکې د قومندان میرزاګل په ګډون 2 اربکیان مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. همداراز 2 میله کلاشینکوفونه او ګڼ نور توکي د مجاهدینو لاسته ورغلي. او په یاده ولسوالۍ کې په ولسي سیمو د دښمن لخوا هوانونه ویشتل شوي چې له کبله یو ملکي وګړی په شهادت رسېدلی. د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ بخمل کوچه سیمه کې مزدور عسکرو یو تن 11 کلن ماشوم په شهادت رسولی. د دستګیر په نوم دغه شهید ماشوم د خدای بردي زوی و چې په یاده سیمه کې پسونه څرول خو کرایي قاتلینو پرې مرمۍ وورولې او شهید یې کړ. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې 3 تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شوي دي. د غزنی ولایت مرکز کې 3 ګوډاګیان مړه او ژوبل شول. د زابل ولایت ارغنداب کې 2 ګوډاګي عسکر ووژل شول. د خوست ولایت مرکز کې 2 ګوډاګیان مړه او ژوبل شوي. او د زابل ولایت میزانې ولسوالۍ کې 3 ګوډاګي عسکر وژل شوي. وروستی خبر دا چې د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ کې د کابل ادارې 2 کارکوونکي له مجاهدینو سره یو ځای شول. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو.